خاورو ته به م کوزوي په موږ به د خاورو باران شروع کیږي بیا به ملایک را پاڅوي تپوس به کوي وایه د الله سره څه تعلق دی وایه د رسول سره څه تعلق دی وایه د اسلام سره څه تعلق دی لمثل هذا فلیعمل العاملون ای ورونو دا ورځ را روانه ده هر سړی مخې ته ودروئ او دې ته سوچ وکړئ ګوره نن موږ د بل جنازه کوو خو موږ نه خپله جنازه یېره ده موږ بل له غسل ورکوو خو خپل ځان رانه یېر دی موږ د بل په قبر خاورې غورځوو خو موږ نه خپل قبر یېر دی رب څه وایي واتقوا یوما داسې یو ورځ را روانه ده د هغې د عذاب نه ویرېږئ ترجعون فیه الی الله چې ټول به الله ته واپس کېږي زما ورونو موږ پسې ډېر سخت حالت را روان دی موږ ودي یو موږ بې فکره یو موږ بې سوچه یو زموږ زړه کې دا درد نه دی راغلی چې یو ورځ د ورځو نه موږ به د دې خاورو میلمانه کېږو الله دې موږ سدا فکر پیدا کړي که موږ سدا فکر پیدا شو تاسې یقین وکئ موږ نه په اخترو کې چکر ورتلی شو نه ګډېدی شو نه ډمان شو راوستی او نه اسمانونو ته ډزې شو کولی او نه به خطیبان او نه د حکومت خلک به تا ته وایي چې ډزې مه کوه دا خو موږ بې فکره بېهوده او بې سوچه یو که موږ سدا سوچ راغی بیا به دا فکر موږ څه نه ډزه څنګه وکم خوشحالۍ څنګه وکم لیس العید عید من لبس الجدیده اختر دا نه دی چې ښې جامې واغونده ولکن العید عید من خاف الوعیده اختر هغه دی چې د الله د عذاب نه ویرېږئ